lookup table تا او په lookup table کې مونږ اوس یو ټیبل جوړو یو lookup table جوړو مطلب دا یو drop down list جوړو او هغه drop down list چې کوم دی پر مونږ ډایرکټ جوړ کړو ویلیوز هم پکې ډایرکټ واچولو بیا دا نه پس مونږ یو lookup table جوړ کړو اوس مونږ یو ټیبل جوړو خو هغه ټیبل داسې نه دی یو lookup داسې یو drop down list دی یو list جوړو خو هغه د بل ټیبل نه ډیټا راخلي او دا نه پس په زما ټیبل جوړیږي نو هغه lookup table د پاره تاسو ته آیډیا درکم دتا که say for example دا زما چرته db شي او دا دې څنګه زه کریټ کما so after زبردست کارو کوم چې راوښم دې څنګه کریټ تا and then I gotta get to table design او table design کې زه دې څنګه std name لیکما دا سه address دا say for example course title نو که زه course title کوم already ودا زه save کما save وکم دیزه نا std info او دا به okay کم دلتا and then go back yes اوپر دا بزی yes کم باس اوس دا دیزه نا close کې وګوره دلتا دې course title تبا data double table ناراضي او دې table کې دې field کې با جمع کیږي با نو زه بس وکما زبراشم یو بل ټیبل به جوړ کوم دې سره ټیبل ډیزاین تا او پای کې ودیره ورکم چې کورس آی ډی یا کورس آی ډی خو دې په خپل والی زب کورس نیم متورکما او دا بس سیف کوم دې زنا this is my course info دا زما کورس info ټیبل شو او دا به دې سره زی اس کم باس وګوره دا ټیبل آلریډي ما ځان سره اډ کو اوس په داغه نه پس کوم دې دا اوس یو بل سره اډ کوما course info تراشه زبدې کې مختلف ټایپ کورسز واچو ما you can see now course info او د course name کې با say for example bcs دغه سي mcitp دغه say for example ccna دغه سي oracle او دغه say microsoft access او دغه سي pbt etc the مختلف type courses में दे सना वाचोल and others and then go back close it and then go back yes तासो कतल जब ये मुंगा पदे टेबल के डाटा वर वाचोला उस पदा डेटा जब std info के जकम course title दे जब डेटा अल तरावलो so दागे तो पर्पस std info table तराशोमा and then go back design मान लिख के अब यहाँ पर डिजाइन के ऊपर तासु देसे ना दा lookup wizard देसे ना क्लिक का and then make it open okay I want the lookup column to look up the values in the tabular query the which I want the lookup column to look up the values in tabular query मतलब दादी चीज़ यो list जोड़ो माँ खुदे बे data या द query नराली या बे table नराली फिलहाल हो डेर तासु query discuss करने रे query ज़मूंगे यो object दे لکه څنګه چې یو ټیبل آبجیکټ د قص یو کويري آبجیکټ ته ټیبل د ډیټا سټورینګ لپاره استعماليږي او کويري موږ زیات کړ د محاسبې لپاره استعمالو اوس لکه په ټیبل کې تاسو محاسبه نشئ کولای you cannot perform any calculation in table چې تاسو په ټیبل کې محاسبه کوئ نو responsible نه دی چې تاسو نه ټیبل کې محاسبه ممکن نه صرف او صرف د ټیبل دا کار دی چې تاسو ډیټا سٹور کی باس او کويري چې کوم دی دا یو داسې آبجیکټ دی بس به تاسو کويري وایي د کويري د لارې نه کولای شي چې مونږه سب کوم ډیټا چې تاسو په ټیبل کې سٹور کړی جمع کړی نو پای باندې مونږه سمحاسبه اپلای کولای شي نو دا د لپاره مونږه کويري استعمالو دلته ما دا خبره کوي پرون تاسو دا آپشن ویلو I will type in the values that I want چې کوم ډیټا تاسو غواړئ نو ډایرکټلی دې ځکه چول شي یو لیست پتا سره درکې او دې مطلب دا دی چې به څه د یو بل ټیبل نه ډیټا راولم او دا غي نه د لیست جوړو so دا was the next کوم دلته او د next نه پس ماته وی آیا تاسو سره ټیبل دی ټیبلز د سری دي queries د سری دي ادوار تاسو سره موجود دي دغه چې به ما سره just table object موجود دی هم د دې نه د ډیټا راواله او ټیبل کې ما سره صرف فلحال course info دی دا was the next کوم دی زینا اوس ماته وی چې کم یو فیلډ نه ډیټا راخلې تاسو سره فلحال الته کې بلس فیلډ هم کیږي شي خدای دې ته کم یو فیلډ نه ډیټا راخلې دغه چې به د course name نه ته دا ډیټا راواخلا and then go back move this تاسو all move کړئ نو all move کې کو واپس ټول ته خورا وستر غواړي نو د پسو کې نو course name نه پسو ګره دا صرف دا یو د یو فیلډ نه د
د یو پراپرټی نه داغه نه ماته د یو کالم نه ماته ډیټا راکا به نیکسټ کړي سینا یا ماته کې چرته اسندینګ ډیسندینګ ته غواړم دربه کم دلا ما بس الریډي کوما سره آی ډی وی نو بس دا راته اسندینګ آرډر کې کراتا دا نیکسټ کړي سي کې او داغه نه پس یو ګره تاسو سره ادرس پی بی ټی مایکروسافټ ایکسس اوریکل که چرته تاسو دا اسندینګ ډیسندینګ نه غواړئ کنه او دا نیکسټ کړتا نو ګره بیا چې څنګه تاسو لیکلي او ما په ډیټا تاسو له ما ستر کوي چونکه دا ډیټا ما په دې ترتیب سره لیکل دا زه غواړم چې دا ډیټا په دې ترتیب سره ځان سره اډ کما او دې پر لیکلي دی هایټ کی کالم دا کی چې کوم دی پر هغه سره پرایمری کی او د هایټ کړی دا ولې هایټ کړی دا ځکه هغه ماته ضرورت نشته یاد ساتئ بار بار سټوډنټس ته چې خپل آیډیا کلیر ساتي لکه مثال تاسو یو ټیبل دا شو او بل ټیبل دا شو دا کورس ټیبل دی او دا کله تاسو اس ټی ډی انفو ټیبل دی په دې کې آی ډی شته په دې کې آی ډی شته او شکل د دې دا ډیټا د تراشي او ما تا یو لیست راته جوړ کې مخامخ ډیټا ښکاری خدای شاته اصل کې دغه څه د آی ډی ټو آی ډی یو کنیکشن موجود دی چې کله دې کې ډیټا زیاته هغه اتوماتیکلی دل ترازی خود چا په ذریعہ باندې د آی ډی ټو آی ډی باندې سره اصل کې ٹھیک ہے نا لکه مثال تاسو درکما چې چرته زه غواړم چې به دلته د اتاق ته د کلاس روم ته زه برق راولم نو خامخا د برق نه یو پایپ په دې تم راولم نو اوس خدا سي نه ښکاري چې به دلته برق د کم طرف راغلی دی یو پایپ شته چې هغه د برق د مین ارس دلته راغلی دی موږ د ایچ اینڈ ایوریثینګ دې ځکه ګو نو سیم هیر اوندا خبره دې ځکه ما سره پوسیبل ده نو ځکه زه دې نه سکوما دلته زه بیسیکلی دا آی ډی سره کنیکټ کما او دا نه پس نیکسټ اوس ماته او ماته آپشن پرونه چې کوم تاسو ویلو allow multiple values or the allow multiple values مطلب دا دی چې وی I can do any multiple values اوس یو کس چې کوم دی په دوه کورسز کې چې کوم سکول شي هغه اډمیشن کول شي in two courses یا BCS کې یا ډیل کې یا DIT کې etc نو پرمونګه کنټری راستو تاسو وګورئ فیلډ ته ګورئ چې وی کدا فیلډ ملټیپل ویلیوز مان ایکسپټ کی یا نه کی را زما ټیک مارک دې ان آن کما او دا به دې کې فینیش کم and then go back yes دماغوي the table must be saved before relationship can be created بالکل د دې دوه ټیبل ترمنځ به تاسو یو ریلیشنشپ قائم شي او چې کله دا ریلیشنشپ قائم شو بیا به په یو ټیبل کې ډیټا التلی کې اوستا اتوماتیکلی مایکروسافټ ایکسس لیست برازي او تاسو پای باندې صحیح طریقې سره کار کوي نو چې کوم دا یس کې دی نه and then go back close کړل دا نو ګوره اوس کو زه STD info تراشم او زه کوم چې say for example نورالله نو ګوره الته کې address from say افغانستان او دا نه پس کوم دی کورس ټایټل دی نو ګوره اتوماتیکلی ما سره غا ډیټا دی چې فیلډ د باس this is my data بالکل صحیح طریقې سره دا هغه ټیبل نه غوړه ډیټا راوغستا او هغه دې چې ما تراکړه یو کس BCS هم کولی شي او دا کسه PBT هم کولی شي دې زنه ملټیپل کورسز کوي دا اوکې کړی زنه ګوره ملټیپل کورسز BCS and then PBT and then click on OK button نو ګوره او مکه کورس ما سره اتوماتیکلی دې زه دراشي اوس تاسو ګوره چې دا ډیټا ما سره دا نو که زه راشم دې کې یو بل کورس پکې واچوم نو زه رائټ کلیک کوم ډیزاین ویو دا رن ته راشم او دې کې بزرګ کوم چې MSIT به تور کوم دا کلوز کوم دې نه and then go back STD info تراشه او دلته وګوره MSIT دې نه اډ کوم MSIT نو ګوره we can consider the coalition داسې چې دا څه دا each and everything پدې کې البته بس ډیټا اډ کوم اوس تاسو اتوماتیکلی د لیست ته براسي چونکه دا ما سره دا د لیست یو دوه طریقه ده خدا امپورټنت پدې را ګوره کې چې تاسو ډایرکټ لیست جوړ کو نو پای کې هغه نقصان دا دی که سب کلس کاله پس کومه دا اورګنایزیشن وي چې په دې کې یو بل کورس هم ورچوما او لیست ډایرکټ جوړ کړی دي د بل ټیبل دی نه غسته نیا ساتي ټول ډیټابیس واپس پړې او بیا به دې اعتراض او بیا پکې ریکارډ کوي بیا به ډیولپر لراځي او د دې فائدہ موږ سره دا ده چې التمنګا کسٹمائزیشن پکې خو دي چې کله پکې کورس زیاتې بس تمام فارم جوړ کړی الته کلیک کوم بٹن باندې بس ایسه ریکارډ کوم هغه اتوماتیکلی خود به خود دې ترازي نو دا هغه یو پراپر طریقه ده نو زیات کړ په ډیټابیسز کې سونا پروجیکټ بیس چې استعماليږي نو ډېر یاد ساتي موږ سره هغه هم دا میتھډ او دا طریقې استعمالي اوس کو تاسو کو تل کنه نو کو تاسو دې
properties تراله لکه design view ته lookup properties ته د چا د course title نو ګور هغه دې ځکه automatically راسته دي کچره تاسو سره دا اډوینا کچرته سه فار ایگزامپل دا لیست تاسو سره موجود نه وي ګوره که تاسو ډیټابیس ټولز تراله کنه ریلیشنشپ ته نو ګوره د دې یو بل سره ریلیشنشپ مغسته this is the relationship which is taken here وګوره دا ریلیشنشپ ته automatically ماته دې زینا وګوره ز کلوز کوم دلته او دا مې یس کو اوس وګوره دلته کې std info ما سره هغه ډیټا دې کې وګوره موجود ده څه پکې نه وی ډیټا اچوم چونکه دې سره هغه ډیټا موجود ده ته کنیکټ دې ما سره دې یو شاته لینک هم دی لکه زه هم سه فار ایگزامپل IELTS course etc او درم دې زن std info ته او دې کې اوس وګوره IELTS course نو ګوره اتوماتیکلی راغلی دی تاسو چې د لینکس مطلب دی د لینکس اصل کې مطلب دا دی چې دا پروګرامرز تداخی چې وګوره دا ډیټا به د دې نه دې طرف ته راځي لکه څنګه چې موږ مخکې یو بلډینګ جوړو کنه او دا غي نه مخکې موږ ته پته لګی چې نقشه جوړ کو ما ته پته لګی چې آو دلته د زمات دا سيزو دا اتوماتیکلی دا پایپلاین به دې ځای ته راځي دا څه دا ماته سټرکچر راته اوس پتا سو وای چې آی د دې بیهایند څه لوجیک دی what is the logic behind of it چې آی دا ډیټا د دې شاته څنګه فلو کیږي آی دا څه ته د دې شاته یاد ساتم یو سټیټمنټ استعمالو چې هغه دې شاته پروت دی هغه سټیټمنټ به تاسو کوم ځای کې ګورئ अब تاسو ډیزاین ویو کې وګورئ چې کله تاسو دلته کې دا std info رائټ کلیک او ډیزاین ویو تراشه دي زینا نو ګورئ په دې نمبر کې تاسو تخکاری ال دغه دلته ټیبل او کوری راغسته دي او دا هغه سټیټمنټ دی چې د کمپلر باندې موږ دا ډیټا صحیح طریقې سره راغستې شو نو ګورئ کچره دا سټیټمنټ ما ختم کړ دي زینا او دلته ما دا مې سیف کو دا مې کلوز کو تاسو ګورئ هغه ډیټا ما سره دې ځکه اویلیبل نه there is nothing to go there نشته ما سره دغه ما سره هغه ډیټا ختم شو چې کومه ډیټا ما سره موجود و هغه بالکل ختم شو تاسو واپس کې چرته تاسو ډیټابیس کې څو دغه یو مشکل تاسو ته پیدا کی او مخکې لیست یو دا دغه پس هغه لیست ختم شي تاسو به دې ځنه کورس ټایټل تراشه او پای کې لوک اپ کې بسو کې دلته باندې رو سورس کې تاسو به دا ورکه چې سلیکټ سټیریک فرام سبو کې یا ټول کې چې select id comma course name from course info یعنی د course info نا id او course name چې کوم دی اړو چت کا select عام د انګلیش خبرې دي select راواخلا id comma course name او سو د چانل راواخلا د course info table راواخلا कितनी आसान सी बात है जिस तरह कि आप इंग्लिश में किसी कहते हो भाई यही चीज सेलेक्ट कर लो कहां से इस दुकान से सो कोर्स इन्फो हमारी बन गई दुकान और आईडी और ये कोर्स नेम हमारी बन गई चीजें और इसको हम सेलेक्ट करते हैं भाई मानते हुए सेलेक्ट का आईडी का कोर्स नेम द चैनल द कोर्स इन्फो टेबल ना नदावगर रन करते देखे and go back yes kaza ka structure ki ma change na wasto the data is nominated maybe I'll take a distinction am shri which the course info na single data rochata kama I cannot connect this yet then jab the course info na khumata data rochate khuda singa how I collect the data from it usko charta so the data ya is another say if I remove this one chunki data khumasa connect dawa zaba course دلته با as a id بده ځکه والا مو صرف course title بوالا او زما دا id ته ضرورت نشته دی زه صرف ډیټا راو چې کوم کنه ډایرکټ ځان نه کوي نو بیا به داس کارو کې چې د لوک اپ د ټیکسټ باکس په ځای به دا ست کنورټ کې دا به کمبو باکس ته کنورټ کې ست به کنورټ کې کمبو باکس ته او بیا به سو کې دلته ورکه چې select سشي course name from course info او دا سکا دا سیف کا او دا رن کا دے زینا یعنی دا غی نماتا کورسز اتومیٹیکلی روچت کرا نو گورے تاسو بدا غی پراپرٹیز ترازے او کورسز بتاو ستا اتومیٹیکلی تھے کذا دیم چی آئی ڈی مرا تراکا کذا دیم چی بیا سلیکٹ آئی ڈی کاما کورس نیم فرام کورس انفو آجو بھائی دا کورس انفو نا کورس نیم او آئی ڈی روچت کا دا سیف کا دے زینا and then run it نو گورے دا ما سربا صرف آئی ڈی برا تراکی یہ کیا ہوا
इसमें तो कुछ भी नहीं है आज जबरदस्त कार हुक्मा च फिलहाल अल दे के मास्टर यो बाउंड कॉलम दे और काउंट कॉलम दा काउंट कॉलम बज 2 कम दे सेना ठीक है ना और च कलर काउंट कॉलम दे सेना ज स्पेसिफाई कमा दा काल ब्या बज सेफ कम दा और अब शमरन बे कमा ब्या गोरे माता गोरे द्वाने रात रात बस मुझे तो दोनों चाहिए ना माता खुद द्वाना पकड़ दी हम अल तक जक काउंट कॉलम सो कॉलम भी काउंट कर मैं दो दिन द्वाना रात रात कजा होता है भाई दम नंबर कॉलम रात रात या फर्स्ट कॉलम रात रात का तो बदी क्यों लिखे च भाई माल 1 नंबर कॉलम रात करो 2 बसिंगा खले गया काटूना बस सिर्फ डेढ़ आपको बता सो याद साथ देखा आसान है ना सेलेक्ट आपको सिलेक्ट होता है कोई नंबर दे देना टेबल वाले आसान कितने पीस ऑफ केक बस पीस ऑफ केक लो एसडी इन्फो ये लो पीस ऑफ केक आ जाओ डेटा तेरे पास नूरुल्लाह रिकॉर्ड है ना नल तो हमारा स्टडी इन्फो हस्ते हो ना नजर बताते कि कोर्स इन्फो वाला थैंक यू सो सेव एंड देन रन आ जाओ भाई कोर्स टाइटल को देख लो मां खबर रशवेस अच्छा और फिर उस दिन के बाद कॉलम 2 पर कर दे उस मादा बकी कॉलम 2 पर कर दे आई नीड कॉलम 2 नो कॉलम 2 सब के नशमरा वास्ते जका अल तो अमाउंट तो विच हमारा द्वार कॉलम रातरा का उस पे देख कॉलम 2 सिंगन दिखावो तास बता सकारो के चिदा कॉलम में कार्य करना यो बस 0 के और सेमी कॉलन बके सेमी कॉलन और दाई पसे 1 के 1 सेमी कॉलन लगे ना नहीं ना सेमी कॉलन कम से गिर यार देखो जो गलती लिख रहा है हाँ जी मेरे उस्ताद मैं समझ तो लेकिन यहाँ पे अब काम नहीं कर रहा ना अगर दादे अय्या पे है हाँ देखो मातम पता हुआ सो अरे देखो खत्म हो गया यार 1 सो जबराशम दे देना बस सेव एंड देन रन उसगोरा आउलम बे कॉलम बे माल ऑटोमेटिकली खत्म कर कोशिश करे चता सो लॉजिकल दा एक्सरसाइज के दाउलम बे आसान ज कोंडा जमंगो आसान मेथड सो दे के माता उसको यो हार शिमला ने यूज करे और जो वन जो न्यू सरता सो इंटरेस्ट पैदा के लगे इस द कैसे तरीके से चक्कर तासो पदे अर्स बान पेश हुए तासो ऑटोमेटिकली पता हो कि जब एक्सपर्ट लेवल पे इंशाल्लाह में जो कि एक्सपर्ट लेवल से बार-बार स्टूडेंट्स टाइम च 3 मैच ते पस पता से एक्सपर्ट लेवल वाए दास चिरी पदे बाने बता सो कार करे पदे बाने बता सो प्रैक्टिस करे दा बता सो नॉमिनेट करे दे के बताओ सोच करे दागे न पस बताओ सिकम एक्सपर्ट लेवल वाए डायरेक्ट एक्सपर्ट लेवल से शुरू की नजर पे आगा फ्लॉप की कि नहीं की चता कर पाएगा मतलब among the table properties or the methods I have table single properties defined की मतलब the table और the types से आसान तरीका हुआ उस्ताद ये your table वित्तदा SharePoint server नंबर आवश्यक SharePoint your server दे और दा ज़्यादा कर दा सुना मुझसे चिकम दी कना द दी दा डेटा चिकम दी तो पर SharePoint बांधे पता ही लेकिन दा Concur exam चिसों नताईजी कना ना पर SharePoint server बांधे पराती और दागे नबिया मुंगा डेटा रावालू लेकिन उसमें आधे कसुई चिबईदा Concur 2012 माता टोटल रिजल्ट राता राका न बस आपका टेबल सिर्फ रावालू खुदा पकम से के प्रति दा पर SharePoint के प्रति याद साथे और दागे खपल पासवर्ड हुई लेकिन से फॉर एग्जांपल से तास तो मिसाल दरकमा दा को चाहता सब लेकिन जमा खपल वेबसाइट दे नो को चरतदी से डेटा टेबल वरवाचो मा द
لکه زه د هغې نه کوم چې www. say for example www.litum.pk .litum.pk دا د ما سره نو دا litum.pk چې کوم دی دا داسې یو ویب سایټ دی چې دا اون دی د هر یو ویب سایټ شاته یو سپراتی چای ته کنټرول پینل ورته ویل کېږي او ولې په دې کې والا څه نه دي چې اوس مې ډیزاین کړی دی دا پکې څه شته هم نه نو د هر یو ویب سایټ چې کوم دی دقسې وګورئ د هغې هر یو که تاسو .pk ته راغئ که نه نو د هغې شاته یو سی پینل وي اصل کې سی پینل چای ته مونږ سی پینل ورته وایو او هغه سی پینل ته مونږ کنټرول پینل ورته وایو تر څو پورې چې تاسو هغې له پاسورډ نه ورکړئ تر هغې پورې مونږ چې کوم دی وګوره هغه اټومیټیکلي اتنټیکیشن واخلي که غلط لیدلی کې که نه بس اټومیټیکلي داسې پاسورډ سره غواړي او اتنټیکیټ هم کړي بس نو ګوره د دې شاته مونږ سره یو فایل وي او هغه بیا مونږ هلته اپلوډ کړو هغې ته هر یو ویب سایټ ډیولپمنټ چې اپلوډ کېږي اپلوډینګ د دې ځای نه کوي مونږ سره هغې کې تا سره دا هر څه ته ایچ اینډ ایوریثینګ اټ شوز نو مطلب دا دی چې دقسې شیر پوینټ هم ما سره دی دوی وایي چې لکه څنګه ډیټا ته دی نه رالي که نه هلته کې فایل مینیجر ته راشو ډیټا هغې ته اټومیټیکلي یو په یو ورته ورکړو نو دا د هغې د هر یو ویب سایټ چې کوم دی شاته یو سی پینل پروت دی که تاسو د فیسبوک شاته وګورئ نو هغې هم سی پینل پروت دی پای کې ستاسو پاسورډز پراته دي نو مونږ چې کله چې کوو نو فایل مینیجر ته راشو د فایل مینیجر د لارې نه دغه ټوله ډیټا چې کوم دی ته ور واچو هغه اپلوډ شي بس زموږ ویب سایټ دا لاست ټیپ دی مونږ سره اوس که چېرته ما سره شیر پوینټ که زه چېرته ما سره دقسې ډیټا ني دلته ورته زه ورکړم چې www.litum.pk خو اوس ما سره پای کې ټیبل نشته دی او سپیسیفای د نیو لیسټ مطلب چې تا سره پکې د سټوډنټ لیسټ پروت دی هم هغه راته راکړه اینډ دین اوکې نو اول دې ما ته سوري دا شیر پوینټ لیسټ نه دی دا څونه موسي چې کوم دي که هغه یونیسیار دي که هغه یونیسایټ دي هغوی څه استعمالوي شیر پوینټ لیسټ استعمالوي ځکه د هغوی ډیټا دومره زیاته ده چې په ټوله دنیا کې د هغوی برانچز دي او دغه ډیټا دوی په کوم ځای کې ږدي د هر ځای چې ته د یو ډیټا باره کې څه غواړې نو هغه شیر پوینټ لیسټ ته به ځې او د هغې نه به تا معلومات ترلاسه کوې به خو دوی وایي که چېرې تا سره دا شیر پوینټ لیسټ نه وي نو مایکروسافټ وایي چې موږ سره خپل هم داسې څه ټیبل شته دی چې د هغې نه تاسو هیلپ اخیستی شئ ته علاوه دې شیر پوینټ نه کې دا هر څه تاسو په ټیبل ټمپلیټس کې دا دي پراته دي راواخله دې ځای نه یا دې ځای نه واخله یا که تا سره شیر پوینټ لیسټ نه د هغې نه ډیټا راواله اوس ټیبل ټمپلیټس کې څه شي دي what do you mean by table templates ټیبل ټمپلیټس اصل کې یو داسې ټیبل دی موږ سره چې آلریډي موږ سره دا جوړ شوي دي او مایکروسافټ یې ماته راکوي او زه پکې صحیح طریقې سره کار کوم ډېر تاسو آلریډي وي چې د سټوډنټ به انټیټي به سي او کلاس انټیټي به سي وغیره لکه اوس یم چې بھائی موږ سره سټوډنټ دی نو که زه سټوډنټ ته راشم زه دا کومه ته ارس ولیکم که نه واپس رالم آن نه تل ها ټیبل کې هغه ټاپک نه چاچا نو دا اس ټي ډي انفو زمونږه انټیټي دا او هغه دا آی ډي دا نیم او دا څه فادر نیم اینڈ ایڈریس دا زمونږه کلاس انټیټي دا اوس کومه د کوم چې د کانټیکټس دا ما سره انټیټي دا د دې ما ته کلاس انټیټیز راکا سوري دا د کلاس انټیټي باره کې ما سره معلومات نشته دي کومه د کوم چې دا کانټیکټ ما سره کانټیکټ دا ما سره انټیټي دا د کلاس انټیټیز ما ته راکا سوري ما سره نشته دي ځکه زه به څنګه د کلاس انټیټیز په جوړوم دا غیر لپاره مال مایکروسافټ ایکسس چې کوم د ټمپلیټس راکړي او په دې ټمپلیټس کې ما سره دا ټول هر څه پراته دي شاباش ګوره دې خو فون بند کا ابا زه راشم دې سره مایکروسافټ ایکسس تا او ګوره دې سره د ټیبل ټمپلیټس ته ګوره ټیبل ټمپلیټس مطلب دا دی لکه مایکروسافټ ایکسس مخکې سره ټیبل جوړ کړی دي او زه د خپل ډیټابیس لپاره کارولای شم ګوره دې سره کانټیکټس باندې کلیک کا هر څه پته اتوماتیکلی درکې وګوره که تاسو د دې ډیزاین تراله دي زنه وګوره سونه خپل طریقې سره د لپاره کوم چې دا زما کانټیکټ ټیبل دی او دا اوکې کړي زنه بس خپل هغه څه تاسو لاغست دي
because یو کانټیکټ ټیبل جوړو نو کنه زه به دای کانټیکټ استعمال کوم داسې لکه say for example Zex is a company, last name Sajjad Wahed, sajjad@yahoo.com, job title clerk, business phone blah blah, home phone, mobile phone, fax number, address वगैरह वगैरह ته کانټیکټ ہوتے وی کی مطلب دا د یو امپلوي کانټیکټ ځان سره سوکې دی په ډیټابیس کې نو دا غي د لپاره به تاسو دا فیلډز خامخا استعمالوي او که تاسو پای کې یو فیلډ خوښ نه وي نو بس دا تاسو ټول سلیکټ او ډیلیټ یې کړئ ځنه یو کین ډیلیټ almost all the things ولې دا څه چې چاله ډیټا ټایپ چینج کوي چاله آی ډي چینج کوي نو کولای شي چې دا غي د لار نه دا هر څه تاسو تغیر کو چینج کړئ سبن د کلاس دی 2 بجے ماشاءاللہ جی 3 بجے ها 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 دا به یې سکري سره نو ګوره هغه ټول ډیټا تاسو اتوماتیکلی دلته کې درکې دا سه وګوره ټمپلیټ تراشو واپس کریټ دا ډاکومنٹ ټمپلیټس وګوره ایشوز دي سونه خطر کې سره تاسو هر څه جوړیدل بس یو ټیبل الریډي جوړ شوی دی بس تراواله صرف او صرف دا غنه انټیټیز ست چې دا انټیټیز څه شي دي لکه زیکس تا ته چې دا کس یو په ډیټابیس کې یو ایشو ټیبل هم پکار دی کله سټوډنټس ایشوز راځي یا د ټیچر ایشوز مشکلات ستونزې راځي چې په یو ټیبل کې ریکارډ کیږي او چې کله هغه په یو ټیبل کې ریکارډ شي چې هغه اتوماتیکلی پته وتلږي چې او په دې ورځ باندې دا ایشو شروع شوی او په دې ورځ باندې دا ایشو ختميږي مو سره صحیح نه ایشو یو مشکل ته ستونزه ده نو مطلب دا چې کریټ ټمپلیټس تاسو د دنیا دی anything you can take tasks to go tasks data task say for example फारूक तमायो टास्क हवाले को जब तबा कंप्यूटर नोट्स तैयार है और दे प्रायोरिटी मतलब दा जदारे हाई दे मतलब जरूरी दे स्टेटस चिकम दे इन प्रोग्रेस दे 16% कंप्लीट छे दे देबा परसेंटेज मातली की ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी द वर्क इज नॉट डन गुरुदा से the work is done etc 40% دیو خپل ریزن خامخا دي ذکر کی او دا کله سٹارټ شو او دا کله تمامي کې نو هغه ډیټ په دې ماته مست خي او دې کم کم څه شامل دي نو هغه مینج اٹیچمنٹ یې غسته دي چې دې کې دا بلا 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 فایل شامل دي او وغیرہ وغیرہ نو ګره سونه زبردست طریقې سره ته تمایو کار وسپاره بیا وزر ډیټابیس ګورم چې فاروق تماسه سپارلی 16% شوی دی په دې ډیټ شروع شوی دی په دې ټیم ختمي ول نه ختم شوی نو دې ته موږ اصل ډیټ دا څه مختلف قسمه ټیبلز دي نو کوم ماته کو سویچ په ټاسک باندې ماته یو ټیبل جوړ کا نو ټاسک زما انټیټی شو دا کلاس انټیټیز معلومول دا زما په ډیر مشکل دي دا پتا سو دا ټمپلیټس ناخله د مایکروسافټ ایکسس چې څونه ټمپلیټس دي تاسو به داغه نه دا واخلې او صحیح طریقې سره باغ تاسو جوړ دکې نو دا مو سره داغه ټمپلیټس خبر کوي یو پروفیشنل لکه داسې چې څو سر ګوره لکه پرمبیز چې کله موږ د خیاط دا سافټویر جوړو نو موږ ته دا غي پته صحیح نه و پرمبیز باندې چې داسې پرمبیز باندې اوس جوړې د باندې څو راغي پته نه موږ ته آی کرورو موږ ډیپ سټډي اخر کوم ته پته لري چې آو دې دا هر څه سره پاسبل دي اوس لکه انوینټری شو سکول سیستم شو یونیورسيټي سیستم شو دکان شاپ سیستم شو پیشنټ ډاکټر سیستم شو نو موږ کولی شو د دې نه علاوه چې څونه دي نو هغه ریل ورلد ماډلز نه دي اصل کې دوی سره او خپل باندې جوړه دا کې دا هر څه خپل باندې بیا وګوره دا څه د ټیبل د جوړولو تاسو ته نورم طریقې ته خي نو ټیبل ته راشدي سي نه او اډ نیو فیلډ باندې کلیک کا آجو بل دلته دا ورکه سه اس ټي ډي نیم او چې کله په دې کلیک کې دلته نو په دې کې ټیکسټ ټایپ او دا ټولر سره راستې شي سي نه دا یو خطرې کنه دا زر کوم دې زنه اډرس وګورئ دا سه یو کوم نه فون او یو کوم سه فار ایگزامپل کنټری ټیپ سره اتوماتیکلی یو فیلډ تاسو بدل کړئ دله بیا اډرس ته نو دله میمو وته ورکا دلته فون نمبر ته نو دله فون نمبر وته ورکا او دله کنټری ته نو دله بس ټیکس یا اني ډیټا ټایپ تاسو ته ساين کولای شئ بیا دا سیف کړئ سره او دروګه چې انادر میثډ دا یو بل میثډ دی چې دا نه دا کار موږ فالو کولی شو نو تاسو ګوره چې به موږ کلم دی انادر میثډ تراشو نو مکه ټیبل ما سره دې ځکه جوړ شو خو دا ټول نه یاد ساتي تاسو ما ویل چې ټیبل موږ د مختلفو طریقو نه جوړو یا د دې په مدد سره یا د شیر پوینټ لیست په مدد سره یا د ټیبل ټمپلیټ په مدد سره یا د ټیبل مدد سره بٹ د موست امپورټنٹ میثډ چې کوم د هغه سره سره هم سره ټیبل دی
چې د ټیبل ډیزاین په مدد سره موږ یو ټیبل ډیر په اسانه او ښه طریقې سره جوړولی شو او پای کې چې هر قسمه چینج او تغیرات نو کولی شو ځکه د هغې لپاره موږ دا ټیبل ډیزاین استعمالوو